زه جنید اکبر صاحب ته خواست کوم چې دوی ټولو رکنیت دې معطل کړی شي. که څوک هم دا بل ساین کوي پاس کولو کوشش یې کوي چې اسمبلۍ ته راوړو نو موږ به ګیراو کوو. او زما جنید اکبر صاحب ته بار بار دا خواست دی چې تاسو رکنیت معطل کړئ. جنید اکبر صاحب دا ویډیو به تاسو ته رارسېده. MNA ووټ والی د ووټ په وجه باندې هغه دا به موږ ته ویل چې موږ به لومبی سټپ به چې وي هغه به د عمران خان صاحب ازادي وي. نو هغه صرف مزاحمت کوي، مزاحمت نه کوي. یو احتجاج یا امامت په خپل نه شریک شوی، صرف عوام ته وایي جی یو احتجاج یا امامت په خپل نه شریک شوی، صرف ورکر ور مخکې کوي. عزتمندو موږ موجود یو دلته کې قدرمن شادي حال کې او دلته کنونشن دی د عمران خان صاحب او د پی ټی آی ورکرز. دلته د پی ټی آی ورکرز او خاص کر کې چې په عمران خان کوم مین خلک ته هغوی ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړي د خان صاحب دپاره. دا تاسو ګورئ جی، دا تاسو ګورئ دا په دې ټایم د دوی حالت وګورئ او د دوی هغه قربانۍ ته وګورئ. دلته کې زما ایم پی ای MNA ووټ والی د ووټ په وجه باندې هغه دا به موږ ته ویل چې موږ به لومبی سټپ به چې وي هغه به د عمران خان صاحب ازادي وي. نو زه تاسو ته د ازادۍ په حواله سره زما ایز اینکر دا ګیله ضرور شته چې یو عالمي لیډر یو اسلامیک لیډر دپاره علیمه اپی هلته کې اعلان کوي چې د پوره ایم پی ایز MNAs به راځي او دلته به موږ سره درنه کوي. د خیبر پښتونخوا نه 15 MPs تللي دي، د دې نه زیات نه دي. او دا کارکونسي دي دا هر ځای ته ځان رسوي، سخت تم مخ کېږي. او دوی چې کوم هلته کې په دوی باندې فایرینګ شوی دی، شیلینګ شوی دی او دا زخمیان شوي دي. راځئ د دوی سره خبرې کوو. السلام علیکم، څه نوم مې دی او خپل رودات مې سخت چې تاسو تېرې کړي؟ وعلیکم السلام. د ټولو مخکې ستاسو شکریه. زما نوم معاذ دی او د ضلع چارسدي ولي باغ سره تعلق ساتم. موږ په 24 نومبر فاینل کال کې راوتي وو د عمران خان په کال باندې، او بیا په صدر صاحب را سره د دوی سره راوتي وو. نو دې نه موږ بیا 24 نومبر کې موږ په 3 بجې تقریبا اسلام آباد کې ولګېدو کم چې بربریت شوی دی. هغې نه پس بیا موږ رینجرز ویوړو. بیا د ډي چوک کې دوی یو دغه دی یو کیمپ دی د رینجرز. هغې نه پس بیا تقریبا 16-17 غنټې په کیمپ کې اچولي وو. هغې نه پس بیا موږ د پولیکلینیک اسپتال ته راوړو. نو بس دا سختې سوختې خو راځي په پاټۍ کې. دا غازیان راغلي جی ماشاءالله، مبارک شي جی. دا سپیشلی هغه قرباني ده، الله دې تاسو لسید درکړي. خو قرباني او غازی تاسو ته وایم چې په دې کې ډېر میندې داسې دي چې تر اوسه پورې د خپل اولاد انتظار کوي. خو تاسو راغلی، ژوندي راغلی او شکر دی غازیان یې. نو دې سختې ته سپیشلی د پی ټی آی ورکرز ټول سلام کوي. دا راته ووایئ چې اوس تاسو صحت څنګه دی او پی ټی آی لیډرشپ کم کم ستاسو کور ته راغلی، کم کم ستاسو پوښتنه کړې، کم کم تاسو له نغدې درکړي دي؟ یاره موږ څه خو تقریبا د 400 ټول کسان ولاړ دي راځي تپوس کوي، علاج کوي. تقریبا زما 3-4 دن بعد یو بل اپریشن دی، هغې له به ما ته ارشد عمرزی ویلي چې څه د هغې تاسو کال وکړئ، هغې له به انشاءالله موږ حاضرېږو. موږ به مخکې وینا کوو، هر څه به کېږي. علاج فري دی. کوم چې د حکومت د سایډه موږ ته هغه اعلان شوی و، کوم نوټیفیکیشن جاری شوی هغه چیک میلاو شوی دی. او جی نو مطلب تاسو سټیسفاید یې چې لوکل د 400 کم لیډرشپ چې و هغوی ستاسو سره تعاون کوي. دا راته ووایئ تاسو د علاقې د خپلې علاقې صدر صاحب یې که نه؟ نو را تاسو ښه کوئ جي چې د میندو ښایسته ښایسته بچي تاسو راغونډ کئ او تاسو یې درنې ته احتجاج له بوځئ او په ډي چوک کې په هغوی باندې فایرینګ وشي. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. موږ فخر کوو په دې باندې چې موږ دا ملګری غازي دی. موږ په هغه ځای کې په ډي چوک کې په خپله جنګېدلي وو. خو مین کار څه دی دا تپوس تاسې ونه کړو چې په څه باندې جنګېږئ. دا زما خاوره ده، دا زما مور ده، زه د خپلې مور دفاع کوم. نو تاسو راته ووایئ چې زه په دې فخر کوم که زه د سره بد کوم او که ښه کومه. موږ الحمدلله اول د دې خاورې سپیاني، د پاکستان سپیاني، بیا د خان سپیاني، د حق سپیاني، د انصاف مطالبه کو، قانون او داین مطالبه کو. ورسره زه دا وضاحت کول غواړم دوی دا کم منرل بلز چې د کم ځای نه راغلی دی ټولې دنیا ته پته ده. خو دا څوک پیش کوي نو انشاءالله زه خو ایکس چیرمین یم، آی سیف ډسټرکټ چیرمین. خو موږ به انشاءالله دا اراده ده که دوی دا بل پاس کولو کوشش وکړو. زمونږ خپله خاوره خپل اختیار، که دا اختیار دوی بل له ورکوي نو انشاءالله د اسمبلۍ ګیراو به کوو. دا بل رانه دوی نشي پاس کولی. د دې به موږ بالکل که زه د NP د غلط کار مخالفت کوم، د JUI کوم، د مسلم لیگ کوم او د خپل سړي د غلط کار مخالفت نه کوم نو موږ ټول منافقان یو. موږ به انشاءالله د دې भरपूर مذمت کو او به مخالفت کو او ان شاء الله دا مې اراده ده چې صوبې اسمبلی ګیراو وکړو دوی د اسمبلی بل پاس کولو کوشش وکړو. زما جنید اکبر صاحب ته دا خواست دی چې څومره دا زمونږ رکن دي دا زمونږ په ټیکټ باندې شوي دي. که دوی داسې غلط بیلونه پاس کوي او خان د پنکۍ په جیل کې په زنده نو موږ به د دې مخالفت کوو. زه جنید اکبر صاحب ته خواست کوم چې دوی ټولو رکنیت دې معطل کړی شي. که څوک هم دا بل ساین کوي
پاس کولو کوشش کوي چې اسمبلی ته راوړو نو موږ به ګیراو کوو او زما جنید اکبر صاحب ته بار دا خواست دی چې تاسو رکنیت معطل کړئ. جنید اکبر صاحب دا ویډیو به تاسو ته رارسي د وینا چې دا تاسو واورئ که کم ایم پی ای کم دلته کې د بیل باندې دستخط وکړو نو هغه به زموږ په کاغذونو کې اوټي. دا رښتیا خبره ده؟ دا زه بالکل زه اوس هم وایم موږ انشاءالله ګیراو کوو د دې اسمبلی د خپلې صوبایي اسمبلی. ښه دا راته ووایئ خدا نه خسته چې دا بیل پاس شي که تاسو بیا هر څه وکړئ نو بیا خو څه فایده نشته. احتجاج سټراتیژي به مخکې وي ستاسو؟ مخکې به وي که دوی دا بیل راوړي نو زموږ اوس هم دوی ته دا وارننګ دی چې دوی د کوشش دا نه کوي که دوی دا بیل پاس کوي او دوی په باس هم کوي او د دې صوبې دا د عوامو حقوق دا زموږ د دې خاورې زیورات چې کوم دي دا زموږ د مور زیور چې کوم دی دوی د بل په لاس کې ورکول غواړي نو موږ د دې مکمل مخالف یو او انشاءالله نه بیا پاس کوي. دا وزیر صاحب اوس هم دلته کې راغلی و جی احتشام صاحب هغوی خو د دې بیل صفایي وکړله. هغوی وایي چې دا چا کتلی نه دی دا به مخ کې مونږ ګورو سټډي کوو بای او په دې باندې به بحث کوو. تاسو ته ما دا سوال وکړو خو تاسو کې هم دومره جرأت نه و چې تاسو هغوی ته دا ویلې وې خفه کېږو به نه. هغې ته پته ولګېده هغې د منډې کوشش وکړو ستاسو مخامخ. خو زما په سوال وتښتېده که نه زما په سوال وتښتېده چې مو ویل چې دا بیل راغلی د کوم ځای نه دی. دکې د هغه وخته پورې هغه تللی وروره ته ما ته وایي زه هلته کې ما ودرېدم زه ستا تقریر لا نه یم راغلی ما ورته بار بار درې ځله مې دغه کړم ستا تقریر لا نه یم راغلی وروره زه خپل څه سوالونه که د هغه جواب راکړې نو کوم. دا بیل صوبایي اسمبلی صوبایي منسټرانو په ذاتي خود پیش کړی هم دې دوی وویل خو نه دا خو ټولو ته پته دی چې ټولو صوبو ته تللی دی داسې ده تاسو ته ډېر علم دی نو چې تیار بیل راغلی دی په دې زموږ بحث تم نه تیار چې په دې د بحث وشي. تاسو څه ویل غواړئ جي؟ سر موږ دا وایو که نه سر چې دا قرباني به صرف ورکر ورکوي دا خبره ده ها سر دا قرباني به صرف ورکر ورکوي ورکر به دې دلته نه بوځي د خلکو بچي به بوځي ولته بیا پرېږدي ایم این ای به ترې راتښتي وزیر اعلی به راتښتي ټول به راتښتي ولې به دي ولې پرېږدي کوم یو ایم پی ای کوم یو ایم این ای زخمي شوی دی په دې درنه کې کوم یو ډوک شوی دی کوم یو شوی دی موږ خو تیار یو هر څه ته موږ تیار یو خو دوی ولې راتښتي موږ بیا پټاکه پرېږدي. تاسو بچي نشته چې دا ولې نشته نو چې شته نو بیا تاسو ولې داسې سخت ځای له ورکوئ؟ موږ خو عمران خان باندې مین یو که دوی خو صرف د خلکو نه د کورسو باندې مین دي که نه په جیبونو ډکوي دا په دې کې ډېر غلي دي. عمران خان په خپله سم سړی دی په دې پارټۍ کې دا ټول غلي دي او عمران خان په خپله نر سړی دی موږ هغه سره هر قسم د خپله قرباني مو ورکوو ورسو ته تیار یو. تاسو کوم ایم پی ایم نه دی؟ موږ کې یو هم نشته موږ د ما ملګری لګېدلی د پایبندۍ صدرعلي د ما ورورو د کلي کس مې لګېدلی دی کوم یو ایم نه ما ته صرف ووایه چې دونه معمولي لګېدلی یو داره وینه چې تللی دغه وایم ستاسو حلقه کومه یو دی کوم یو زموږ عاطف خان ایم این ای دغه دی او مجاهد خان موږ تاسو له راغلي نه دی موږ نه ټکار کړی دی سم رالی نه دی کړی پول موږ ته پول جوړېده ما ته په پول نه پرېوته مړ شوی دی موږ ځان ته پول په خپل جیب نه پول جوړ کړی سر خپل جیب نه یو شی کار کړی. نو بیا چې ووټ نو عاطف صاحب له ووټ موږ هیڅ چالم نه ورکو ووټ موږ عمران خان له ورکو عمران خان یو ستن ودرې یو شپې مو درې موږ به هغه له ووټ ورکو. دا خبره به دغه دا کوم دی نو هغه خو زمونږ زدو کنار دی ټول خلکو سره چې موږ عمران خان یو ستن ودرې موږ به لوټ ورکو او دا به دې بله به دا شی نه روره چې کم دې پېڼې له سړي بچي ودرې نو سړي بچي به مو ودرې چې کم سړی ډي چوک ته لاړ دی عمران خان د پاره یک आवाज او هغه لبوړ خدای ته وایي ستنو د ایم پی ای منیسټر دا وایم چې د ستنو قصې ختمه هغه یو الیکشنو یو زدو عمران خان ته په 15 ورځې کې درې سزاګانې ورکړلې عمران خان ډیسکوالیفاید کړو دغه په تصویر په نوم باندې پابندي شو زمونږ سره یو زدو چې موږ عمران خان یو ستنه مو درې موږ بولو د ستنو خبرې قصې ختمې دي ټیک ده دا او بل خبره دا کومه چې منیسټر صاحب چې اوس دلته و د هیلث منیسټر هغه ته دا تاسو کومه چې دا وی چې منرال بل دا د با کتلې دا منرال بل کې اس ای اف سی د کم ځای نه انوالو شو اس ای اف سی خو جوړ کړی د آرمی ده ٹھیک ده او بل خبره دا کومه چې وروره نن ستا په اسمبلی کې باز شروع کړو سبا آرمی چیف هم ولاړ مریم هم ده د بلوچستان هغه ولاړ شي نواز شهباز شریف هم ټول ولاړ دي پکې ولې نه دغه کړي لکه مطلب دا خو پری پلان دی موږ ته پته ولګي چې لکه تاسو بیل پیش کو سبا غیل ته تقریبا دا څه وجه چې ما ته په پویګو چې دا پری پلان دی او منیسټر په ولې نه پویګي دا غوي ایجوکیشن هم هاي او دا غوي یاره بس هغوی ته مرات ملاویږي که نه په مزو کې دي اختشام صاحب تم پیژنې زم پیژنم یو موټرسایکل یا یو الټو او نن په ویټ کې ګرځي نو دا خبرې خو زما په خیال چې دوی د دې نه کوزېدل نه غواړي ظاهري خبره ده موږ ته چې څه په سترګو ښکاري اختشام تاسو هم ښه پیژنئ زه هم ښه پیژنم نظریاتي ورکران هغه و چې په ډیچو کې موږ جنګېدو زموږ منسټران غیب وو زبردست جي ایاک نعبد و ایاک نستعین نن چې کوم ځای کې زموږ منسټران د شادي حال ته راله او په کوم درون تعداد سره د پاکستان تحریک انصاف ورکران راله او کوم جوش او جذبې سره راله زه د ټولو نه مخکې د دې جوش او جذبې ته سلام کوم د ټولو نه مخکې زمونږ د پاکستان حکومت ته دا درخواست دی چې زمونږ کوم ورکران گرفتار شوي دي هغه د ټولو نه مخکې د هغه رها کړلی شي او رها کړلی نه شو نو مونږ مجبوروي ما
احتجاج زمونږ آئینی حق دی، موږ خپل آئینی حق هم نه راکوي. دا کم ملک دی یار، موږ په کم ملک کې پاتې کېږو؟ احتجاج به موږ باندې بند کړی، زموږ ورکران یې نیولي دي. څه ګناه یې کړې ده؟ عمران خان حکومت تېر شوی دی. عمران خان په حکومت کې د مسلم لیگ یا د پیپل پارټۍ یو کس یې ګرفتار کړی دی، نو ما ته یې راوښایه. عمران خان خو داسې ژوند تېر کړی د سادګۍ. هغه هر یو چې هغه د مسلم لیگ ورکر دی، که هغه د پیپل پارټۍ دی، که د نیشنل پارټۍ دی، خو خپل بچی ورته کتلی دی. موږ ته دا حکومت داسې ګوري لکه یا موږ بیټ بکري هغه عمران خان صوبایي حکومت کو وفاقي حکومت. صوبایي حکومت ته هم دا درخواست دی چې زمونږ عوامو له دې چې کوم صحت دغه ورکړی دی، موږ د دې ډېر غټ شکریا ادا کوو. په خیبر پښتونخوا کې عوامو له 0.5 लाख रुपए د هسپتال ته تاسو لاړ شئ، په هسپتال کې تاسو د چا انټرویو وکړئ. دا ټولې خبرې سر خلکو ته پته دي. هیلث کارت میلاو شوی دا د خان صاحب کارنامه د انډیا دا کاپي کړې ده. دا راته ووایه چې د دې ورکر کنونشن څه فایده شته که نشته؟ اولې نشته دی. هغه فایده راته ووایه. عمران خان رهایی، عمران خان ان شاء الله وزیر اعظم عمران خان چې د جیل ناراضي د څه بن راځي چې ډایرکټ به بنګاله ته اول با وزیر اعظم سازي کې او بیا به دغه نه پس بنګاله ته ځي. ان شاء الله موږ د عمران خان سره ولاړ یو، زمونږ د ورکران کاندیدټ ان شاء الله ټول مشرانو سره موږ ولاړ چې کم مشرک غداری و ان شاء الله دغه خلاف به مراوزو دا بنکو چې هغه به زمونږ مشري چې کم سره. او بل خبره سرجي دا کومه چې کاټلنګ کې کوم واقعیا شوې ده، په ګوجرو باندې حمله کړې ده، زموږ په ګوجرو خلکو باندې هغه بستر سیب او وزیر اعظم شهباز شریف او چې کوم د رانا ثنا الله دیو دا بیان ورکړي چې دا دهشتګرد دي. موږ د دې مل خلک یو، موږ دهشتګرد نه یو. ها بل مننه جی مننه. بس که کنه دا څه شو هغه دغه څه شو دا دې خو راشي کم یو دې خو شي خدا دې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زاد پاکستان تحریک انصاف دا ورکر کنونشن نن د خان صاحب ته ریلیز کولو دپاره مونږ راوتي ټوله ضلع مردان کې مونږ ته چې کوم د کپتان د قاید ته سړه څه کار لاړې د اډیاله جیل له طرفه مونږ به هغه منظورو. زه یم په دې خپله لاس په معذوره پیدا شي معذور یم. دا وګورئ جی دا وګورئ دوی به خپله ووایي چې زه معذور یم، یعنې که سپیشل دي. خو د عمران خان صاحب سره په مینه کې دا راته ووایه چې تاسو ووایئ چې ماشاءالله تاسو سپیشل یې که نه، الله دې تاسو له صحت درکړي. نو په دې چوک کې خو نن سبا حالات چې اسلام آباد ته ځئ، خان صاحب ازادي د اسلام آباد تګ نه بغیر نه ده. هلته به بیا منډه څنګه وایي، سختې به شیلینګ به کېږي، څه به کوئ؟ هر قسم سختي ته ټینګ یو او د کپتان لپاره هر قسم سختي ته ټینګ یو. دا سر مو ته قربان دی د کپتان نه. تاسو ته پته ده د دې نه مخکې په ډي چوک کې ډېر زیات بچي شهیدان شو، میندې تر اوسه پورې د خپلو بچو انتظار کوي. او چې شهیدان شوي دي بالکل هغه کار کې مونږ هم روان وتلو او الله هم ته خیر کړی دی، مونږ هم محفوظ ځای ته بیا ورسېدو. چې کوم ټایم کې حالات ډېر زیات خراب شو، ما سره د پی کې 61 ملګري به ولاړې دي کې هغوی ته به پتې کو زما په خوله مو الرډي دغه نه مونږ ډېر تکلیفونه تېر کړي. خوشحاله اوسئ، الله دې زموږ د ټولو تکلیفونه کم کړي. راځئ ګرانو عزتمندو کنونشن ته ورځو. تعداد باندې دلته مېلمانه راغلي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه دا بیان غواړم چې د ملک رول او فلو راشي، حقیقي ازادي راشي، عمران خان دې آزاد شي. 25 کروڑ عوام چې دي په آزاد پاکستان کې پیدا ده. دا حکمران چې موږ باندې کوم کینولي د غلا ډکوان دا موږ غلامان جوړوي. موږ چې کوم وخت حکومت او عمران خان وزیر اعظم نه ډرون حملې دي نه اپریشن په پاکستان کې. تاسو ته معلوم ده چې بلوچ او پښتون یو عظیم قوم ده، دلیر قوم ده. بدقسمتي ده چې نن په فلسطین کې او په کوم اسلامي ملکونه دي چې په هغو کې د مغربي دنیا دا اسرائیل دا مطلب جدي دي موږ دشمن دي ټول پر پرته. دا خان صاحب د ملک وزیر اعظم وي نو ان شاء الله الرحمن نه دا په مسلمانانو باندې په دغه ظلمونه کېدل او په دغه ملک رول او فلو موږ پاټه خپل کوی فوج دا خان صاحب خپل ویلي پاټه موږ فوج دا موږ پښتنه کمزوري کوي، موږ بلوچ کمزوري کوي. نن په موږ ډرون هم لیکيږي، اپریشنونه کېږي. د موږ عزتونو مدنه مالي موږ پښتون قوم دی، بازار قوم دا یو تاریخ لري. غواړو جانو سردار امتیانی پښتون الریډي مسلمان دا یا کنابود او یا کنستاین اهدنا الصراط المستقیم. 25 کروڑ عوام دي خدای پاک زموږ قوم چې دي او صراط المستقیم باندې الحمدلله چې دې ټول دنیا ته پته ده. نو موږ باندې دا ظالمان چې کوم ډکوان دي دوی بخاطه کیږي. عمران خان کو رہی کی موږ یو आवाज لګو رها کرو شرم کرو حیا کرو
पाकिस्तान का मतलब क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या। मौजूद यूं दादा खबर या तरी गपशप लगाऊ